په شپږویشتمه سپاره کې بیا هم موږ تاسو یوه مهمه خبره زده کوو، او هغه خبره دا ده، الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. که چېرته تاسو ته یو نفر چې برابر نه و که نه، تاسو ته یو څه خبر راوړ، یو څه په اړه تاسو ته معلومات راوړل، صحیح شوه؟ نو فتبینوا، دا ډیره مهمه خبره ده چې تاسو په هغه کې دقت وکړئ او تحقیق وکړئ، پلټنه وکړئ. زر تر زره یو خبره د چا مه منئ او مه هم ورباندې زر تر زره باور کوئ. دا ډیره مهمه خبره ده. د ډیرو زیاتو جنجالونو، لانجو او جنگونو او اختلافاتو مخنیوی موږ او تاسو په دغه خبره کولی شو. نن سبا خو معمولي یو پوسټ وکړه که نه په رسنیو کې، بس دا ټول خلک یې نشروي، باور هم پرې کوي زر تر زره، یقین هم ورباندې کوي، اعتماد هم پرې کوي. حال دا چې هغه خبره غلطه وي، دروغ وي، چا له ځان نه جوړه کړې وي، نو بدګماني رامنځته شي، بدنامي رامنځته شي، د خلکو ترمنځ بې اعتمادي، یو بل سره لانجې، کړکېچونه، دا شیونه کنځاګانې پکې وشي، یو بل سره اختلافات وشي. دا د څه وجې نه ده؟ د دې وجې ده چې دوی تحقیق نه ده کړی، په خبرې ځان نه ده پوه کړی. بس معمولي چې یو خبره مخې ته دې راغله، ودې لوستله، زر تر زره نورو خلکو ته بس رسوه که نه وي، شیر کوه زر تر زره. بس دې ته خلک خوشحاله کېږي چې څه مې واورېدل یا مې څه مخې ته راغله، زر تر زره یې زه خپاره کړم. دا مناسب کار نه ده. الله جل جلاله فرمایي فتبینوا، تاسو په دې کې لږ تحقیق وکړئ، پلټنه وکړئ چې دا خبره صحیح ده، صحیح نه ده، غلطه ده، تر کومه اندازې پورې دا حقیقت لري دا خبره. ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. صحیح شوه؟ داسې نشي تاسو په ناپوهۍ باندې چا باندې داسې یو څه چا پورې وتړئ که نه چې بیا وروسته ورباندې پښیمانه یې. اکثره وخت چې انسان په یو څه کې دقت ونه کړي که نه، او ځان ښه پوه نه کړي، دلایل ونه غواړي، شواهد، له خلکو نه پوښتنې، ځان یې ښه نه مطمئن کړی، به زر تر زره یو شی خپور کړي، یا پلانکي دا ویلې، تا دا ویلې، خورکۍ داسې شوه هغه که نه. دا خبره چې زر تر زره یو بل ته یې مونږ رسوو، اکثره وخت ورباندې پښیمانه کیږو. داسې څه ویلي وي چې هغه حقیقت ونه لري، بیا انسان وروسته پښیمانه وي، خفه وي چې ولې مې دا خبره وکړه، پلانکي داسې ویلې او ما داسې اورېدلي دي. صحیح شوه که نه؟ هره اورېدل شوې خبره دا صحیح نه وي او نه هم حقیقت وي. نن سبا چې څومره دروغ خپرېږي که نه په دې رسنیو کې، رښتیا دومره نه خپرېږي، دروغ زښتري خپرېږي. خبره به اصلا بالکل حقیقت نه لري، بس یو څوک به خپره کي او دا ټول خلک به بس پسې ور روان وي، څوک کنځا کوه، څوک بدرد وایه، څوک بدګماني کوه، څوک تهمتونه لګوه. دا د څه وجې نه چې موږ او تاسو ځانونه نه دي مطمئن کړي. ډیره مهمه ده مخکې له دې نه چې یو خبر خپور کړو، نو باید موږ او تاسو ځانونه ښه ورباندې مطمئن کړو، ښه دقت پکې وکړو. ښه چې مطمئن شولو، بیا له هغه نه وروسته فکر وکړه چې دې په خپرولو کې خیر شته ده او که شر. فرض کړه یو نفر غلط کار وکړ، ته ښه مطمئن شو چې دا واقعیت ته دا غلط کار یې وکړ، خو ته که دا خپور کړې نو څه فایده وشوه؟ هغه نور هم بیچاره وشرمېده، ټولې دنیا ته دې وشرماوه، څه فایده یې وشوه؟ مهرباني وکړئ لږ ځانونه کنټرول کړئ. هره خبره د نشرېدو نه وي، یا که واقعیت هم ولري، باید موږ تاسو یې زر تر زره خپره نه کوو، نه یې نشر کړو. ځکه هلته خلک ورسره بدنامېږي، مسلمانان خرابېږي، یو د چا زړه به درته ازار وکړي. نو زر تر زره شیر کولو ته او خپرولو ته مه خوشحاله کېږئ، لږ دقت کوئ، لږ ځان مطمئن کوئ، بیا انشاءالله خبرونه، هغه خبرونه خلکو ته رسوئ چې په هغه کې ګټه وي او د خلکو ورباندې خیر کېږي، او انشاءالله ورځ تر بلې موږ تاسو یو بل ته نږدې کېږو او زموږ او ستاسو ترمنځ اعتماد او باور زیاتېدلی شي.